سلامونه نیکی هېله مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه مسفر زمان ته نن د سکیچاپ کوم کورس مو چې را پیل کړی و دغو دومه جلسه ده. نو په لومړۍ جلسه کې موږ د سکیچاپ ځینې ابتدایي مسایل چې وو یا د هغو کارونه چې په کومو ځایو کې کارول کېږي هغو ته مشوره وکړله او په کومو برخو کې کارول کېږي. نو نن به د همدغو کوم درس چې دی د هغو په سلسله سره دوهمه جلسه وي. موږ په دغه جلسه کې به موږ کوشش وکړو چې سکیچاپ 2021 کوم یا هم 21 ورژن چې دی هغه دغو ډاونلوډ طریقه د انسټالیشن طریقه او ځینې نور اړوند مسایل چې د دې سره اړخ لري هغه به نن موږ په دومه جلسه کې ویایو. یعنې موږ به په دومه جلسه کې تقریبا هغو پریکټیکل فیلډ ته نه ورځو. سمه ده. نو د دغو درس په سلسله سره مخکې مې هم وویلې یو ځل یادونه وکړله چې نن به انسټالیشن وي. د انسټالیشن سره به ډاونلوډ وي چې موږ څنګه کولی شو یا کوم سایټونه دي چې د هغو نه موږ کولی شو دا ډاونلوډ کړو او ځینې نور اړوند مسایل وو. د هر څه نه د مخکې لومړی د تاسو نه مننه کوم چې واقعیت صرف یو پوسټ سره تاسو واقعیت یعنی موږ په لومړی ویډیو کې ویلې موږ یو پوسټ کړی و چې تر څو 50 نفره نه وي پوره شوي یا تر سلو پورې نو موږ به دا کورس نه پیل کوو ځکه چې چېرته چې خوښوونکي نه وي نو هغه بیا تقریبا یو بابیزه شی وي. سمه ده. نو واقعیت ډېر خوښوونکي پیدا کړل نو ډېرو خلکو موږ ته مسیجونه وکړل، ډېرو ملګرو مسیجونه وکړل چې دا کورس چې دی زر تر زره دا باید فایل شي. نو موږ هم کوشش وکړو چې په تقریبا په داسې 4-5 ورځو وروسته د دغو پوسټ نه موږ دغه کورس پیل کړلو. نو مننه کوم ټولو نه مننه کوم چې مایله د پرمختګ خواته یې د افغانستان د پرمختګ خواته د ځان د پرمختګ خواته. نو راځو پیل کوو. د ټولو نه د مخکې مهمه خبر دا ده چې موږ باید د کوم سایټ نه سکیچاپ 2021 ورژن چې دی ډاونلوډ کړو. نو سایټونه خو مختلف دي. سمه ده. نو زه غواړم چې هغه سایټ تاسو ته وښیم په نښه یې کړم چې د هغو نه مو په خپله ډاونلوډ کړی او انسټالیشن مې هم ترې کړی، یعنې کوم مشکل نشته دی کې. سمه ده. نو دغه ډاونلوډ چې دی د یاس ډاونلوډ دی. سمه ده. نو وګورئ کولی شئ چې تاسو د سرچ د طریقه کولی شئ د نورو سایټونو هم هغه پیدا کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. تاسو په صرف په خپل کروم کې سرچ وکړئ www.asdl.com. نو په دغو سایټ نه تاسو کولی شئ چې سکیچاپ 2021 ورژن ډاونلوډ کړئ. نو راځو دا سایټ دی دو سایټ نه موږ په خپله ډاونلوډ کړی. نو کوم ورژن چې موږ انسټال کړی دی کوم ستونزه نه وه پکې وګورئ. نو زه غواړم چې وګورئ دلته یو تېروتنه په سایټ کې تېنه شوې ده چې د 2018 عکس یې دلته ورکړی او نوم یې 2018 دی، خو چې ډاونلوډ یې کوئ د 2021 دی. سمه ده چې 21 ورژن ورځي. نو دلته هم ځینې هغه مسایل دي چې د دغو کې اضافه شوي دي په دغو 2021 ورژن کې د ګوګل. نو کولی شئ دا ترجمه هم کړئ د انټرنیټي طریقه که په چېرته په فارسي باندې تاسو نه پوهېږئ. سمه ده. نو وګورئ دلته یې ځینې راهنمایي دي چې د فایل وروسته موږ څنګه کړو فعال کړو. نو دغو فعال طریقه د فعالولو طریقه به زه درته پریکټیکل وښیم، عملي دې درته وښیم. سمه ده. وګورئ دا فایل چې دی اجرایي فایل دی، صحیح شوه .exe فایل دی. سمه ده. او منبع هم همدغه ویب سایټ دی چې دو په خپله ترتیب کړی صرف ډاونلوډ دپاره. او کله چې تاسو ډاونلوډ وکړئ نو د فایل رمز به تاسو سره دغه رمز وي یا هم پاسورډ به وي. سمه ده. بخښنې سره www.yasdl.com
.com. نو دا یې پاسورډ دی، سمه ده. وګورئ دلته که غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ نو لومړی خو موږ کورس 2021 راپیل کړی دی، پلس کوم کراک چې دی ورسره هغه هم شته دی. که چېرته موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ کولی شو دغه کوم سافټویر چې دی د سکیچ اپ هغه ډاونلوډ کړو. که چېرته موږ غواړو چې 2019 ډاونلوډ کړو نو هم موږ کولی شو. صرف دلته موږ دغه دوه ورژنونه په اختیار کې لرو چې ډاونلوډ یې کړو. نو موږ د مخکې څخه ډاونلوډ کړی ځکه د موږ انټرنیټ یو څه سلو دی، نه غواړم چې د ویډیو وخت بې ضایع شي، سمه ده. نو په یو کلیک سره به تاسو ته دا ډاونلوډ شي. راځو وګورئ موږ د مخکې څخه فایل ډاونلوډ کړی، دلته د موږ فایل شته دی، سمه ده. په ډاونلوډ کې وګورئ د موږ فایل دا دی. د ټولو نه د مخکې لومړی خو موږ غواړو چې دا څنګه کړو، ایکستراکټ یې کړو. وګوره خو د موږ نه پاسورډ غواړي، سمه ده. د موږ نه پاسورډ غواړي نو موږ پاسورډ www.sdl وپکر کم او .com انټر. وګورئ د موږ کوم فایل چې د پیشورده یا .zip څخه به څنګه شي او به زیر خارج بشي. نو کولی شئ د دغو پاسورډ نه هم دلته استفاده وکړئ. منتظر پاتې کېږو تر څو پورې د فایل څخه د کوم پیشورده فایل چې دی دا ایکستراکټ شي. اوکې نو د موږ کړنه ترسره شوله، سمه ده. وګورئ دلته د ویب سایټ چې کوم اړوند معلومات ور اضافه کړي هغه هم شتون لري، خو موږ ته صرف مهم فایلونه یو دغه کوم سټاپ چې دی یا سافټویر او بل چې دی دا فاتح دی، سمه ده. نو دغه دوه موږ ته مهم دي. د انسټال لپاره په دغه باندې موږ کلیک کوو، سمه ده. دا سافټویر دی نو کولی شئ چې اوپن یا هم ران، سمه ده. منتظر ورته پاتې کېږو تر څو پورې دا سافټویر څنګه کړو موږ ته راخلاص شي. د موږ نه یې غوښتنه کړې موږ یې ورته یس کړو، سمه ده. منتظر ورته پاتې کېږو. اوکې وګورئ دا یو څه مرحلې د نصب لري، سمه ده. یو څه مرحلې د نصب شتون لري چې هغه موږ باید ترسره کړو. اوکې په دې ډول سانو د موږ سافټویر د انسټالیشن په حالت کې دی، خو تر اوسه دغه انسټالیشن کومه مرحله چې د هغو ته داخل شوی نه دی. منتظر پاتې کېږو ورته تر څو پورې انسټالیشن یوه مرحله سرته ورسیږي. نو یو څه وخت نیسي، خو ډېر وخت نه نیسي، حداقل 2 دقیقې یا هم 3 دقیقې. نو کمپیوټر ته په کتو سره دغو سپیډ سرعت پروسیسر ته په کتو سره د وخت دلته تعینېږي، سمه ده. نو د موږ لومړۍ مرحله انسټالیشن نور څنګه دی روان دی. بیا هم زه غواړم چې یوه نقطه درته اضافه کړم. که چېرته موږ ونه شو کولی د مربوط سایټ چې زه درته ادرس په ډسکریپشن او یا هم کوم چې د ویډیو سره لیکنه ده دغو څخه یې ډاونلوډولی شئ، دغو څخه یې ادرس راخیستی شئ. خو که چېرته دغو لینک کار ونه کړه یا دغه سایټ کې څه مشکل و نو کولی شئ بیا یو 2 خبرې په ذهن کې درسره وساتئ. لومړی تاسو چې کله په ګوګل کروم کې سرچ کوئ نو سرچ په دغه ډول کوئ چې د هغو سره به دغه فات یا هم کرک غوښتنه کوئ، سمه ده. دغو کرک د سافټویر به تاسو غوښتنه کوئ. لومړی نیکسټ. نو کنه لومړی موږ باید کوم مسیر چې دلته د چینج مسیر و موږ باید د دو مسیر چینج نه کړو ځکه دا فات لري یا هم کرک لري ورسره، نو یو څه مشکل بیا موږ ته جوړولی شي. نو سمه ده. دویمه خبر مې دا کړله چې موږ که چېرته لومړني سایټ څخه ډاونلوډ ونه شو کوئ نو تاسو به صرف دغو سرچ سره کرک اضافه کوئ ځکه بې کرکه تاسو بیا نشئ کولی د هغو نه استفاده وکړئ. یو څو ورځې درکوي، پس یو څو ورځې په تاسو سافټویر بندوي او ځینې نور محدودیتونه هم د بدون د کرک نه په غولګېدلي وي. نو ایراني سایټونه دي هغه یې د کرک سره موږ ته ورکوي. نو موږ ځکه ایرانی سایټ خوښ کړو. که چېرته موږ خارجي سایټ ته ورغلي وای نو هلته د موږ څخه پیسې غوښتل کېدلې، سمه ده، د بانک د طریقه. بله خبر دا ده چې چېرته موږ وغواړو دغه سافټویر په خپل موبایل کې ډاونلوډولی شو، سمه ده. صرف مربوط ویب سایټ ته به ورشئ، هماغه کومه طریقه چې ما مخکې درته وښودله د ویب سایټ د طریقه په لینک باندې به کلیک وکړئ نو د تاسو ډاونلوډ به هلته څنګه شي روان بشي. نو د موږ انسټالیشن هم تقریبا 50% راوښتی دی.
نو دغه مهمې خبرې وې چې تاسو باید د دوی د ډاونلوډ په وخت کې په یاد ولرئ، ځکه که چېرته موږ کرک د ما مخکې چې نور کله به ما ډاونلوډ کړله نو هغه مربوط سافټویر به مې ډاونلوډ کوم، ما دا نه کتله چې دا کوم ویبسایټ دی. نو وروسته به د 2 ورځو یا د 7 ورځو نه په ما باندې سافټویر بند شو، ځکه هغو کرک یا هم هغه فت غوښتله چې د هغو د فعالېدو کلی ورته ویل کېږي. سمه ده، نو کوشش وکړئ چې د ایراني یا هم پاکستاني ویبسایټو څخه سافټویر واخلئ، ځکه هلته کرک شوي سافټویرونه په وړیا ډول تاسو ترلاسه کولی شئ. نو بدون د دونه بیا مجبور یې چې تاسو د هغو ته کلی واخلئ چې تقریبا د سکیچاپ کلی ته د یو کال دپاره د $3.5 پورته پلورل کېږي. نو کوشش وکړئ چې دغه خبر درسه په ذهن کې وساتئ. دویمه خبره دا ده چې ځینې ویبسایټونه ورسره لیکلي وي چې موږ کرک هم ورسره لرو، سمه ده، خو کرک نه لري. نو تاسو به څنګه کولی شئ چې دغه ویبسایټونه مشخص کړئ؟ صرف تاسو کولی شئ د 1 نه تر 5 پورې کوم په سرچ کې چې کوم ویبسایټونه رسي په دوی کې باید پیدا یې کړئ. یعنی اول به کوشش کړئ چې دغه اول ویبسایټ نه ډاونلوډ کړئ، ځکه هغه حتما چې څومره کار یې کړی داسې معلومیږي. نو په اول لاین کې چې راغلی حتما دی څنګه دي په حقه دي او هغه سافټویر دی لري سره دی کلی. نو کوشش به وکړئ چې د اول نه یې ډاونلوډ کړئ، که د اول نه نه شو دویم ویبسایټ ته به ورځئ په ترتیب کار ته. نو کوشش مه کوئ چې د هر یو بلاګ نه یا د هر ویبسایټ ته ورشئ ډاونلوډ ته وکړئ، نو هغه بیا ځینې وخت کرک نه لري پی نه شي. سمه ده، د موږ سافټویر نصب شولو وګورئ. نو موږ ته 3 دانه کوم آیکونونه چې دي موږ ته راکړل شوي دي. د ټول نه د مخکې موږ باید د دو د که چېرته اوس موږ وغواړو چې در خلاص کړو نو ځینې کمپیوټرو کې فت چې دی هغه ناقص کېږي. سمه ده، نو موږ کوشش کوو چې کرک یا هم فت څنګه کړو هلته د خپل مسیر ته ورسیو. فت به راواخلئ، سمه ده، اوکې، کاپي به کړئ، بیا به راشئ په سی ډرایو ته. سمه ده، په سی ډرایو کې به آل کوم پروګرامونه چې دي یا هم د پروګرام فایل چې دی دلته به سکیچاپ تاسو پیدا کړئ، سکیچاپ. سمه ده، 2021. که چېرته تاسو نور ورژنونه نصب وي نو دلته به یې د هغو لیست هم وي. نو چې کله تاسو در پیدا کړله دلته کولی شئ چې فت ورته څنګه کړئ، فیسټ کړئ. سمه ده، اوکې، کنټینیو. اوکې، اوس فت به څنګه کوئ؟ په دو باندې به کلیک کوئ یا به اوپن کوئ. سمه ده، چې کله یې اوپن کوئ دلته اکټیو کېږي. د اکټیو وخت یې ویبسایټ 8 ثانیې 7 ثانیې ښودلې، خو دلته پخپله موږ ته مسیج کوي چې د تاسو کوم سافټویر چې وه هغه څخه شو پات شوله. وګورئ په بریالیتوب سره څنګه شو اپډیټ شوله یا هم پات شوله. نو موږ بېرته دا اکزیټ کیو. سمه ده، اوکې، دا هم په دې ډول شو. لومړی وګورئ د موږ په اوس وخت کې ډېر کار چې دی هغه د سکیچاپ دغو کوم آیکن چې وینئ د دغو آیکن سای د لی اوټ او د بلډر سای د مسایل بلډر سای د موږ اوس کار نشته ته یو وخت پورې. سمه ده، ته یو محدود وخت پورې. نو وګورئ منتظر پاتې کیږو تر څو پورې موږ ته سکیچاپ راخلاص شي. او کېدای شي ځینو د موږ کوم لیدونکي چې دوی ته پوښتنه پیدا شوې وي چې دغه کوم سافټویر چې دی دا دغه وینډوز یا هم اپریټینګ سیستم کوم مشخصات باید ولري تر څو په هغو کې نصب کېدای شي. نو دا یو ډېر ساده سافټویر دی. نو 500 MB باید تاسو دغه سایز دلته په کدو دا درکړی وي چې دا ډېر سایز والا چې نه دی، نو هغه ډېر ګرافیک یا د کمپیوټر د مصرف کېدا لامل هم نشي کېدلی. سمه ده، نو ساده سافټویر دی، په هر وینډوز کې کار کا. کېدای شي د یو رام نه هم ټیټ کوم کمپیوټرونه چې لري په هغو کې کار وکړم. دویمه خبر دا ده چې آیا دا په 11 وینډوز کې چې نوی اوس بازار ته راغلی کار وکړه. نو وګورئ 11 وینډوز د راوتو سره اکثرا سافټویري کمپنیو خپل سافټویرونه اپډیټ کړل. سمه ده، اپډیټ یې دوی ته کړل چې 11 وینډوز کې کار وکړه.
نو د سکیچ اپ 2021 کوم ورژن چې دی اصلا 11 وینډوز داسې جوړ شوی لکه د لاس وینډوز سمه ده صرف هغه انټرفیس چې دی هغه تغییر دی یا هغه فرق لري نو دوی کوشش کړی چې هغه کوم فایلونه یا هغه سافټویرونه چې په لاس کې کار کا په داسې ډول ترتیب کړی چې هغه په 11 کې کار وکړي نو ان شاء الله په 11 وینډوز کې به هم کار وکړي دومره خبر ده چې کېدای شي تاسو ځینې ټیټو ورژنونو ته لاسرسی ولرئ یعنی سکیچ اپ 2014 ته 11 ته 2019 ته 2020 ته آیا دغه درسونه په هغو کې د تطبیق وړ دي او په هغو کې د تطبیق وړ دي نو د 2014 نه تر 2021 کاله پورې په سکیچ اپ کې ډېر تغییرات نه دي راغلي یعنی کولی شئ دغه کوم درس چې اوس هفتېږي په هغو کې تطبیق یا په هغو کې تنه کار واخلئ نو د موږ سافټویر کوم چې و سکیچ اپ هغو ته د ویلکم څپه راغلی ده سمه ده نو وګورئ موږ ته یې ښه راغلاست ویلې ده اصلا د ټمپلیټو کومه برخه ده سمه ده په دوی کې ټمپلیټونه دي چې وروسته به موږ په سمپل ټمپلیټ په هغو کې انچ او میتر او ځینې ملي متر او سانتي متر په دې باندې بیا وروسته موږ په مفصل ډول خبرې کوو یا هم 3D پینټینګ نو په دې باندې په کلیک کولو سره موږ کولی شو څنګه وکړو دلته دننه شو او په دې کې ایډیټینګ کولی شو دومره خبره ده که چېرته موږ غواړو چې د سکیچ اپ ویبسایټ سره لاګین شو نو موږ کولی شو د هغو سره لاګین شو نو موږ اوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو نو په دې خاطر موږ نشو کولی چې انټرنیټ ته لاسرسی لاګین شو سمه ده د دغو سافټویر طریقه بله چې دا هغه فایلونه دي ریسنټ فایلونه دي چې مخکې موږ خلاص کړي اصلا موږ په 2020 ورژن کې دغه کوم فایل چې و هلته مو فین کړی و نو اصلا اپډیټ وشو د موږ هغه سافټویر هم شتون درلودله نو اپډیټ وشوله دغه کوم پروژه چې و دلته موږ ته راغلله وګورئ لرین کې که چېرته موږ انټرنیټ ته لاسرسی ولرو په هغو کې مختلفې پروژې دي چې کولی شو د هغو نه کار واخلو سمه ده که چېرته موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ اوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو نو سیده به موږ براوزر ته به وځو کوم براوزر چې د سکیچ اپ مربوط دی یا سمه ده وګورئ کوم فارمونه چې دي یا کومې پروژې چې دي نو موږ به سیده ملته یوسي او دا چې کوم ټوټوریالونه یا هم زده کړي دي کولی شئ دلته هم تاسو که چېرته انټرنیټ لاسرسی ولرئ د هغو مربوط زده کړئ یا هم فایلونه ترلاسه کوئ نو موږ راځو بیرته خپل فایل ته دلته یو اپشن چې دی هغه اصلا د دغو ښودنه ده د کومې پروژو چې موږ راخلاصې کړي بیرته م بندې کړي یا هم کار په هغو کې کړی دی سمه ده چې په کوم ډول یې تاسو ښایي په دغو ډول کې کوم ډیټیلز چې دي ډېر ډیټیل دوته نه وي یعنی سایز نه وي او ځینې نورو ډیټیلز نه وي ورسره نو موږ په دغو ډول که خپلې پروژې وڅارو موږ ته به ډېرې ښې وي بل دی د اوپن فایل که چېرته موږ یو پروژه د مخکې څخه راخلاصه کړې وي یا هم غواړو چې راخلاصه یې کړو نو کولی شو موږ د اوپن نه استفاده وکړو اوس موږ راځو صرف په سمپل باندې کلیک کړو تر څو پورې موږ هغه انټرفیس د سکیچ اپ 2021 یا هم کوم 21 ورژن چې دی هغو ته دننه شو سمه ده په ډبل کلیک سره موږ کولی شو هغو ته دننه شو نو دا و د سکیچ اپ انټرفیس دی یا سمه ده یا هغه کومه صفحه چې ده نو دغه صفحه ده کوم محیط د کار یې چې دی دلته موږ کولی شو خپل له پروژې څنګه کو ډیزاین کو نو انشاءالله بیا به بلې جلسه کې